زه په جامع جهاني باندې غږ کوم چې تاسو همیشه د حقوق بشر دعوې کوئ، نو هغه هېوادونه چې تېري کوونکي هېوادونه دي او د بشر حقوق ترلاسه کوي، ما خو یو ځل په مطبوعاتو کې نه دی اورېدلی چې ملګرو ملتونه یا جامع جهاني د هغه ظالم هېواد په مقابل کې یو بیان ورکړی وي. نن چې د افغانستان ملي شتمنۍ چې د امارت اسلامي د فتحې نه مخکې کنګل شوې ده، یو ورځ هم یادونه ونه کړه چې او خلکو او هېوادونو دا سرمایه خو د افغانانو ده، دا سرمایه خو مخکې د امارت نه راغلې وه، دا یوه پشتیبانه ده، نو دا تاسو ولې کنګل کړې ده؟ او په هغه تعهداتو باندې چې تاسو د افغانستان سره کړي ول، آیا تاسو ولې ځان وباسئ؟ تاسو خو په نړۍ کې ځان وشرمول، تاسو قرضدار افغانستان ته لاړئ، خپل قرضونه په جای باندې پرېښودل لاړئ، آیا تاسو ته شرم نه درځي؟ ستاسو د نړۍ ټول حکومتداري غواړئ او د ټولې نړۍ مشري کوئ او بیا د وړوکي هېواد له پیسې وباسئ او قرض به خپل نه خلاصوئ، آیا دا شرموله نه ده تاسو دپاره؟ سکتور خصوصی افغانستان همیشه از مردم، در کنار مردم، برای مردم خود بوده، برای ملت و کشور خیش در زمینه ایجاد شغل و بازسازی کشور فعالیت دارد. در حال حاضر بیش از چند سال می شود که فعالیت اعظم این سکتور به خاطر عدم پرداخت طلباتشان دچار مشکلات اقتصادی گردیده و به رکود مواجه گردیدند. جهت رفع این معضله قطعنامه ایجاد توسط اتحادیه شرکت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاران افغانستان ترتیب و تنظیم گردیده است. 1. نظر به فرمان امیرالمؤمنین شیخ ملا هیبت الله آخوندزاده حفظه الله مبنی بر اجرای 10% انوایس شرکت‌ها در سال مالی 402 و 15% در سال مالی 403 تنها تعداد محدود از شرکت‌ها از این حکم به شکل محدود مستفید شدند، اما شرکت‌های بزرگ هم هنوز از این امر محروم مانده‌اند. امید هرچه عاجل فرامین امیرالمؤمنین حفظه الله تعمیر و تطبیق گردد. 2. به اساس هدایت اداره دیوان بانک پول تضمینات شرکت‌ها که پول امانت در بانک‌های خصوصی مسدود شدند و این ضربه بزرگ به تجار و منجمد شدن سرمایه تاجران است. امید در زمینه رفع انسداد پولهای امانت هدایت لازم را بالای مراجع مربوطه عنایت فرمایند. سرمایه مسدود شده تنها از شرکت‌ها نیست بلکه سرمایه همه ملت است. شرکت‌ها بسیار از اجناس را از تولیدات و محصولات کشور به دست آوردند و یا هم از تجار خرد و بزرگ تهیه نمودند. انسداد این اموال ضربه بزرگ و خسارات جبران ناپذیر به افراد این ملت رنجیده است. 4. شرکت‌ها به علت مقروضیت‌هایی که از اشخاص حقیقی دارند همه روزه مورد جلب و احضار در گناه‌های امنیتی، عدلی و قرار می‌گیرند که خود جلب و احضار برایش توهین بوده. این در حالی است که میلیون‌ها دلار و افغانی از شرکت‌ها توسط امارات مسدود شده‌اند که دور از انصاف و باعث ناامیدی تجار می‌گردد. 5. یک تعداد شرکت‌ها به خاطر عدم تصفیه مالیاتی خویش ممنوع خروج و طرف ارگان‌های مربوطه تحت فشار قرار دارند. این در حالی است دولت مقروضیت از شرکت‌ها دارد. بنابراین تصفیه مالیاتی زمان جمهوریت باید از انوازهای زمان جمهوریت طبق مکانیزم قبلا وعده شده وضع گردد. همچنان طبق قانون مالیات بر عایدات است نه بر اسم شرکت‌ها. 6. بسیار از پروژه های زمان جمهوریت نیمه‌کاره صدها وسایل و ابزار شرکت‌ها در حال استهلاک و از بین رفتن است. امید پیرامون تکمیل این پروژه ها اقدام جدی صورت گیرد تا از ضیاع ثروت ملت جلوگیری به عمل آید. 7. همچنان این شرکت‌ها از آن نهادها و سازمان‌های خارجی که مستقیم و غیر مستقیم در تمویل پروژه ها صحیح بودند جز تقاضا به عمل می‌آید تا در قسمت طلبات شرکت‌ها و سرنوشت پروژه نیمه‌کاره اقدام عملی نمایند. 8. همچنین از جامعه جهانی خواهانیم همون طوری که در طی سالهای قبلی برای بازسازی و رشد سکتور خصوصی همکاری نمودند، اکنون نیاز بیشتر به همکاری جهت رفع این بحران مالی است. انجماد سرمایه این کشور جفا در حق این کشور است. هر چی زودتر و واجب در قسمت رهاسازی ثروت و سرمایه این کشور اقدام عملی صورت گیرد.
په 1402 کال کې شیخ صاحب محترم معزز الله تعالی دې حفاظت وکړي اعلان وکړ مسؤول ادارو ته 10% حواله د خلکو اجرا کړي هغه 1402 کال تیر شو حواله اجرا نشوي په 1403 کال کې بیا شفقت وکړي چې دا ورته د خلکو ته 15% پیسې اجرا کړي دا خلک قرضدار دي پوروړي دي پریشان دي پیسې بند دي نو دوی د خلکو سره احسان وکړي او خلکو ته خپل مامورینو ته امر وکړي چې د خلکو د پیسو اجراءات وکړي خو تر اوسه پورې دا اجراءات نه ده سوی